د فاطمه ګل خرابه او ګنده ویډیو راغله. دوستانو که غواړئ چې تاسو همدا ویډیو ګورئ او پاړئ پوه شئ چې دا څنګه او چا وایرل کړې ده، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې فاطمه ګل د مراد دویمه ښځه ده چې اوله ښځه یې نیلم ګل وه او بیا وروسته یې نیلم ګل ته طلاق ورکړ او له فاطمه ګل سره یې واده وکړ. مراد له نیلم ګل سره هم ډیر وخت تیر کړ او په هغې باندې به هر قسم ډرامې او فحاشیانې پې کولې او ان چې په یوه ویډیو کې نیلم ګل پخپله وایي چې زه به مراد چلولم او پیسې به یې راباندې ګټلې. خو له نیلم ګل نه وروسته کله چې مراد له فاطمه ګل سره واده وکړ نو مراد اوس همغه د نیلم ګل کارونه په فاطمه ګل شروع کړي دي چې اوس تازه د فاطمه ګل یوه نوې ویډیو راغلې ده او په سوشل میډیا باندې ښه ډېره وایرل شوې هم ده چې پکې ښکاري یو سړي ورسره همدغه غلط کار کړی دی او بیا وروسته یې ورڅخه ویډیو هم جوړه کړې ده او په سوشل میډیا یې اپلوډ کړې ده. دوستانو فاطمه ګل په فلمونو او ډرامو کې هم کار کوي او ډانس هم کوي او اوس داسې ښکاري چې مراد ورباندې دا نور غلط کارونه هم کوي چې د ثبوت لپاره یې دغه د ویډیو هم راغله. دوستانو د فاطمه ګل دغه ویډیو ډیره زیاته فحاش او ګنده ده چې د یوټیوب د پالیسي په وجې موږ دلته تاسو ته نشو اپلوډ کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ورور په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. تاسو یې په خپله وګورئ او بیا وروسته فیصله وکړئ چې مراد په خپلې دویمې ښځې فاطمه ګل څه کارونه شروع کړي دي. دوستانو مراد اول په نیلم ګل همدغه غلط کارونه کول خو کله چې هغه پرېښوده او یا د هغې ګاګ کم شو نو اوس یې په فاطمه ګل همدا غلط کارونه شروع کړي دي. دوستانو فاطمه ګل د دې ویډیو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي چې دا څنګه چا او د څه په خاطر وایرل کړې ده. دوستانو د فاطمه ګل همدغه ویډیو که د چا په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پشتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.